السلام علیکم. آیا کله مو فکر کړی دی چې د ویرې پر وخت مو ولې د زړه ضربان زیاتېږي؟ او یا هم کله مو فکر کړی چې د شوګر د ناروغۍ اخته کېدو علت څه دی؟ څنګه رامنځته کېږي؟ راځو په دې لیکچر کې به موږ دغه سوالونو ته ځواب وایو او دغسې زموږ او ستاسو د نهم کلاس د بایولوژي چپټر نمبر 7 دی انډوکراین سیسټم، په دې باندې بحث کوو. موږ په تېر لیکچر کې ویلي چې زموږ او ستاسو بدن چې کوم دی هغه د دوو سیستمونو په واسطه باندې کنټرولېږي. یو ته موږ نروس سیستم ویلی او هغه بل چې کوم هغه انډوکراین سیستم هغه نن وایو. دوی چې کوم دی کوارډینیټ شي، یو ځای شي او په شریکه سره کار کوي. نروس سیستم چې کوم دی هغه فاست دی، مطلب تیز دی، ځکه په هغې کې نیورونونه دي، الکتریکل میسیجز لري، صحیح ده، امپلسز لري، برقي دي که نه. او دغسې بل چې کوم دی انډوکراین هغه سلو کار کوي، هغه چې کوم دی په طبع کار کوي. راځو اوس په دې باندې بحث کوو. زموږ او ستاسو په بدن کې چې کوم دی ګلینډز دي، صحیح ده، غدوات دي. څه شی دي؟ غدوات. دا غدوات چې رایوځای شي د دې نه جوړ شي انډوکراین سیستم. د غدواتو کلکشن څه دی؟ دې نه جوړېږي انډوکراین سیستم، صحیح ده. دا چې کوم دی زموږ ستاسو په هول باډي کې دي، په ټوله باډي کې، په ټول بدن کې دي. او دا بیا پخپله په دوه قسمه دي. څنګه دي؟ په دوه قسمه دي. یو ته وایو موږ انډوکراین، څه شی؟ انډوکراین سیستم. او بل چې کوم دی زموږ سره دی هغه اګزوکراین سیستم. څه شی؟ اګزوکراین سیستم. ګورئ، انډوکراین او اګزوکراین دا نومونه به تاسو ډېر اورېدلي. اوس راځو موږ په دې باندې بحث کوو. ګورئ، ګلینډز راجمع شو، دغه سیستم یې جوړ کړ، غدوات، دا دوه سیستمونه یې جوړ کړ. اوس د انډوکراین څه دی؟ انډوکراین دا چې کوم دی، ګوره، انډو مطلب داخل او کراین چې کوم دی هغه وینه کې. په دې باندې اوس بحث کوو. دا انډوکراین سیستم څه دی؟ دا یو تولید ورکوي، یو پروډکټ ورکوي، یو پروډکشن یې که نه، هغې له وایي هارمون. څه شی؟ هارمون، صحیح ده. انډوکراین څه شی ورکوي؟ یو تولید ورکوي، هارمون. دا اوبه شانتې دي، صحیح ده. او دا چې کوم دي د هارمون په خپله کیمیکلز دي، ښه، کیمیاوي مواد دي، کیمیکلز دي. هارمون څه شی دي؟ کیمیکلز دي. دا هارمون چې کوم دی دا په خپله دا انډوکراین اول تاسو دا زده کړئ چې دا ډکټ لیس دی، ښه. دا سیستم څنګه دی؟ ډکټ لیس، مطلب ډک چې ویلی شي کانال ته، او لیس مطلب په دې کې کانال نشته دی. نو دا به د خپل پروډکټ دغه تولید هارمون چې کوم دی دا به د چا په واسطه باندې ترانسپورټ کوي؟ دا به د بلډ په واسطه، د وینې په واسطه باندې به څنګه کوي؟ انتقالوي، صحیح ده. د چا په واسطه باندې به انتقالوي؟ وینې په واسطه باندې. کوم ځای ته به وشوړي دا هارمون چې کوم دی یا د دوی پروډکټ؟ دا به کوم ځای ته وشوړي؟ دا به چې کوم دی ټارګټ سیل ته وړي، هدف حجرې ته. د دوی څوک ټارګټ وي هغه ځای ته به وړي، ټارګټ سیلز. کوم ځای ته؟ ټارګټ سیلز ته. او دا ټارګټ سیلز چې کوم دي دوی په خپل سر باندې ریسپټرز لري. څه شی لري؟ ریسپټرز، مطلب آخذې لري. ګورې، دا مقصد لري چې فرض کړئ تا له پلار ویلې، صحیح ده، ستا څه نوم دی؟ ته شولې علي. څه شی؟ ته څوک شولې؟ علي شولې. او دلته ستا د پلار یو ملګری دی، هغه دی مثال احمد، صحیح ده. هغه څوک شو؟ احمد شو. دا ته شولې علي، او دا څوک شو؟ احمد شو، صحیح ده. اوس دا چې کوم دی دا مثال د بار ملک نه راغی که نه؟ بار ملک نه راغی. تا د پلار ویلي چې ته لاړ شه چېرته؟ ایرپورټ ته لاړ شه، زما ملګری را روان دی، نو هغه راوله. نو دی څه دی چې کوم وي ده داسې یو بورډ شانتې ځان سره نیولی، په دې بورډ کې لیکلي که نه احمد. څه شی؟ احمد. ده ځان سره بورډ نیولی، داسې نیولی ناست هلته په انتظار ځای کې، صحیح، هغلته ناست دي که نه، خلک انتظار کوي مسافرو ته. نو ده دا بورډ داسې نیولی ځکه ده خو اوس د دې پلار ملګری نه دی لیدلی، دې مخکې نه دی لیدلی، اوس به دا څنګه پیژني؟ ګورئ، ده ځان سره دا بورډ نیولی دی، په دې بورډ یې لیکلي دي احمد. چې کله دا احمد راشي د انتظار کوونکو ته ګوري که نه، دا بورډ ویني احمد راشي، او دا ته په خیر پلار دې ښه دی جوړ ته کړه. نو ګورئ دی ولې وپېژنده؟ دلته د ده دپاره، د دې احمد دپاره، د چا دپاره؟ د دې احمد دپاره څه دی؟ د ده دپاره چې کوم دی یو ریسپټر دی. دغه بورډ څه دی؟ دا بورډ دا د دې احمد دپاره څه شو؟ یو ریسپټر شو. اوس د دې هارمون دپاره څه دی؟ دا هارمون خو په بدن کې خو بلاشي حجرات دي، زموږ ستاسو د شمېر نه وتې دي که نه، ډېر حجرات دي زموږ ستاسو بدن کې. اوس دا هارمون به کوم ځای کې عمل کوي؟ کوم ځای کې به کار کوي؟ بلډ په واسطه راشي ټارګټ سیل ته، هدف حجرې ته. اوس دی نه پېژني چې زما ټارګټ څوک دی، خو د دې ټارګټ سیل باندې څه شی د ده دپاره یو ریسپټر دي. څه شی؟ ریسپټر یي. فرض کړئ دا سیل دی، د دې سیل د پاسه چې کوم وي داسې یو ریسپټر دي، صحیح ده. څه شی؟ داسې ریسپټر دي، مختلف قسم ریسپټرونه د دې سیل د پاسه موجود دي د دې هارمون دپاره. یا فرض کړئ یو ساده مثال واخلئ. ګورئ، یو فوج که نه، هغه له اطلاع وشي چې دلته ټرریسټ مطلب ترهګر دي، نو هغوی څنګه کوي؟ هغوی اپریشن کوي په هغه ځای باندې، هلته ورځي جنګ کوي. نو ګورئ د فوج له څه شی ورکوي؟ نقشه ورکوي. دا فرض کړئ نقشه ده. څه شی ده؟ نقشه ده. بس فوج له څه دی؟ په دې ټوله نقشه کې دغه ځای چې کوم دی مثال ریډ لاین ته تاو کړي، ریډ سرکل ته تاو کړي، سره کرښه ته تاو کړي، ستاسو هدف دا ځای. نور ښار کې یو مثال په کلي کې او په دغه کې چې کوم دی بلا شی خلک، نو فوج لاړ شي ډایرکټ د نقشې له ګوري دا ځای راورسېد، دا دی هماغلته اپریشن وکړي. نو ګورئ دا چې کوم ځای ورته دغه شوی په نښه شوی هماغه ځای کې اپریشن وکړه. ټارګټ ځای دا و که نو، فوج له خو دا معلومات نه وي چې چېرته وي، خو بس اطلاع ورته وشي مثال یا ورته دغه ووایي، نو هغه څنګه وشي؟ هغه خپل مشخص ځای له ورشي چې د یو دپاره ټارګټ ټاکل شوی،
هدف ورته ټاکل شوی نو دا چې کوم شو دا ځای دا د دوی لپاره فرض کړئ ریسپټر شو بل چې کوم دی موږ سره دی خو وګورئ اګزوکراین دی څه شی دی اګزوکراین ولې دا اګزوکراین چې کوم دی دا ډکټ لري ښه دوی چې کوم دی ډکټس صحیح ده ډکټس یا کانالونه دوی د خپل پراډکټ لپاره څنګه لري دوی خپل تولید چې کوم دی هغه د چا په واسطه باندې د ډکټ او د کانال او د یوې خاصې لار په واسطه باندې څنګه کوي وړي او چېرته وړي خبرې انټرا سیلولر سپیس ته صحیح ده د حجرې داخل ته وړي یا د دې دغه څه د سیل انوایرمنټ دې ته وړي چېرته وړي د سیل انوایرمنټ او شاوخوا دغه ځایونو ته وړي اوس ګورئ د دې چې کوم دی مثال زه تاسو ته درکوی شم سویټ ګلینز څه شی د خولو غدوات په کوم ځایونو کې د بدن ټوله برخه پوستکي کې دي که نه صحیح نه خولو غدوات په دې پوستکي کې دي دې لپاره خاص کانالونه دي خاص ډکټس لکه مثال څه شی شو صحیح ده مثال څه شی شو سویټ ګلینز د خولو غدوات سویټ ګلینز د خولو غدوات دغسې بل مثال چې کوم دی سلیوري ګلینز څه شی د دې لاړو غدوات سلیوا چې کومه ده لاړې په دې خوله کې چې کوم دي دا چې کوم دی خاص کانال لري خاص لاره لري دغسې هاضمي سیستم کې چې څومره دي ډایجسټیو ګلینز صحیح ده ډایجسټیو ګلینز هاضمي سیستم کې چې څومره ګلینز دي هغه ټول دغه لري کینل لري صحیح ده د پانکراس وغیره دا ټول څه دي ښه دا خو چې کوم اګزوکراین شو او انډوکراین شو مطلب کانال لري کانال نه لري د ډک په واسطه ځي صحیح ده د وینې په واسطه باندې ځي خاص هدف باندې لکه عمل کوي او هغلته چې کوم دی د دې لپاره یو ریسپټر دی د پېژندلو لپاره اوس ګورئ تاسو ګورئ اوس یو انډوکرایني او بل اګزوکرایني خو داسې دغه هم شته دی ګلینډ چې هغه هم اګزوکرایني او هم انډوکرایني لکه ګورئ پینکریاز تاسو وګورئ څه شی پینکریاز یا پانکراس یوه خبره ده ګورئ دا پانکراس هم اګزوکراین دی او هم انډوکراین دی څه شی دی هم اګزوکراین دی او هم انډوکراین دی ګورئ انډوکراین څنګه دی ګورئ دوی د ګلوکوز ریګولیشن کوي ښه هغه ګلوکوز د ریګولیشن لپاره چې د ګلوکوز د تنظیم لپاره دوی چې کوم دی انسولین او دغسې بل ورته ویلی شي ګلوکاګون یو شی نو د ګلوکوز د سطحې د تنظیم لپاره څه دی دوی انسولین په نامه یو هارمون لري او دغسې یو دانه د ګلوکاګون په نامه سوماتوستاتین هم دی هغې څخه بیا د خیري بحث په هغې باندې وکړو اوس تاسو وګورئ پینکریاس دوه قسمه وظیفې کولی شي هم انډوکراین کولی شي او هم اګزوکراین انډوکراین یې موږ دا ویل چې دا انسولین دی ورسره او بل ورسره ګلوکاګون دی اوس دا اګزوکراین څنګه اګزوکراین ګورئ داسې دوی چې کوم دی ډایجسټیو انزایمز لري څه شی لري ډایجسټیو انزایمز صحیح ده ډایجسټیو انزایمز لري ښه انزایمز څه شی دی تاسو ته پته شته دا به انشاءالله لسم کلاس کې وایي دوی بایولوژیکل کټالیسټ دي بیولوژیکي کټالیسټونه دي دوی تعامل څنګه کوي سرعت ورکړي خپله ځان نه مصرفوي بېرته ترې راشاله شي هغه تیز کړي دوی مثال دی یو شیطان دی مثال یو دوه نفر دي هسې خبرې کوي اختلاف راغلی دی بس ته ورشي او بس ته ورته دا لانجه نور هم ګړندی کړي او دوی په جنګ واچي او ته ترې سیر نه شي ته انزایم شو که نه فرض کوي دوی څه شی دي کیمیکلز دي ښه بایولوژیکل کټالیسټ دي بیا په دې باندې به بیا بحث کوو ښه نو دوی څه شی شو د پنکریاز اګزوکراین وظیفه دا شوه چې دوی ډایجسټیو انزایمز مطلب هاضمي انزایمونه په دې باندې موږ بحث کړی په ډایجسټیو سیستم کې هغه افرازوي او دغسې انډوکراین وظیفې دا ده چې انسولین او ګلوکاګون څنګه کوي ترشح کوي او د دې لپاره چې کوم دی دا د ګلوکوز ریګولیشن کوي د ګلوکوز تنظیم کوي هغې سطحه نه پرېږدي چې په وینه کې ګلوکوز یا ډېر شي یا ښکته شي ها اوس موږ راځو دا یو ګلینډ څېړو په دې باندې موږ څه شی کوو بحث کوو ها تاسو ګورئ هایپوفیزس څه شي هایپوفیزس نوم به مو اورېدلی یا پیچوټري ګلینډ څه شی پیچوټري یا هایپوفیزس پیچوټري یو شی دی ښه پیچوټري ګلینډ یا هایپوفیزس ګلینډ هم دی له وایي ښه ګورئ دا کوم ماډل ګلینډ دی دا چې کوم دی دا انډوکراین ګلینډ دی څنګه دی انډوکراین ګلینډ دی دوی ډک نه لري دوی خپل تولید څه دی دا د وینې په واسطه باندې کېږي او دا څه دی دا انډوکراین دا په خپل دا پیچوټري ګلینډ دا د مغز صحیح ده مغز او هایپوتلاموس نه لاندې ده مغز خو موږ ویلی وو که نو هایپوتلاموس موږ په مغز کې هغه برخه ویلې وه د هغې نه لاندې ده او څه شی کوي دوی چې کوم دی کوارډینیشن کوي صحیح ده نروس سیستم او انډوکراین سیستم دا دواړه کوارډینیټ کوي دوی دواړه همغږي کوي او دوی چې کوم دی د تعادل اړوند دا فعالیتونه چې کوم دي د بیلنس اړوند د انسان څنګه بیلنس کوي تعادل کوي تنظیموي دغه ترسره کوي او د دوی اندازه چې کوم ده صحیح ده هغه د چڼې یا نخود که پېژنئ د هغې په اندازه ده ګورئ دوی د نورو غدواتو د تحریک لپاره ډېر زیات اهمیت لري صحیح ده د نورو غدواتو د تحریک لپاره دوی زیات اهمیت لري او دا چې کوم دی په خپله ډېر هارمونونه تولیدوي لکه یو د هغې نه چې کوم دی زه به تاسو ته ووایم جي اچ مطلب ګراوت هارمون د انسان چې کومه وده کوي دا د پیچوټري ګلینډ په واسطه باندې
صحیح ده. پیچوټری ګلینډ څه دی؟ دا یو هارمون تولید کی، هغه د جی ایچ واي مطلب ګراوث هارمون. دا چې کله پیچوټری ګلینډ تولید کی نو بس انسان غټیږي. صحیح ده. وري دا چې کوم دی په ټولو حجراتو تاثیر کوي. دا ګراوث هارمون څه دی؟ دا په ټولو حجراتو باندې تاثیر کوي. وري دا د هډوکي او دغه سي عضلي حجرات په دوی باندې بیا ډیر زیات تاثیر کوي. انسان چې غټیږي څنګه غټیږي؟ هډوکي غټ شي کنه، دانچا وګد شي، دغه سي عضلات غټ شي، غټ شو. صحیح ده. دوی څه دی؟ د جی ایچ دا په کلیام حجراتو باندې څه شي کوي؟ اثر اچي، تاثیر کوي. خو د هډوکي حجرات کوم دی، د مسل حجرات دي دوی باندې بیا خاص تاثیر کوي. وري دا جی ایچ څه دی؟ جی ایچ ګراوث هارمون ورکشي ده. دا جی ایچ څه دی؟ دا ګراوث هارمون. دا که چېرته زیات افراز شي مطلب ډیر تولید شي، څه شی وشي؟ ډیر تولید شي، انتهایی ډیر. وره یو خو لږ زیاتي او بل ډیر زیاتي، څه شی وشي؟ ډیر زیات تولید شي. نو دا انسان څه شي؟ د کې لارجمنټ راشي، ډیر وګد شي. یو کس په تاسو لیدلی کنه هغه ډیر زیات وګدي. هغه وجه دی چې په دې کې د جی ایچ هارمون څنګه هغه زیات افراز شوی، هغه لانګسټ یا لارجمنټ باغ کې راغلی، هغه څنګه شوی؟ وګد شوی. خو بل د سی ښه چې د جی ایچ کم افراز شي، څنګه؟ ډیر کم افراز شي. څنګه شي؟ کم افراز شي. نو بیا دا کس څنګه شي؟ شارټ پاتې شي، چې ټاکې پاتې شي مطلب لنډې پاتې شي. موږ لا په ماشومتوب کې ویلې وکړه مور پلار خبره څوک نه مني، هغه بیا لنډې پاتې کیږي، هغه وجه نه ده. صحیح ده. نو جی ایچ څه شی دی؟ په ټولو حجراتو تاثیر کوي، هډوکي او د بل د عضلې په حجراتو باندې خصوصي تاثیر کوي. دا غټ شي انسان غټیږي کنه. دا قسم موږ ویلي چې زیات افراز شي سړی ډیر وګدیږي، ډیر غټیږي، ډیر وده کوي. او که کم افراز شي نو بیا لنډې پاتې کیږي چې ټاکې. بل ګلینډ چې کوم دی هغه د تایرايډ ګلینډ. څه شي؟ تایرايډ ګلینډ نوم مو اورېدلی. ګورئ دا تایرايډ ګلینډ څه دی؟ دا د دې دا حنجره څه ده؟ د حنجرې مخه کې واقع ده. صحیح ده. د دې په مخه کې واقع ده دا تایرايډ ګلینډ. دغسې دوی چې کوم دی داسې هارمونونه تولیدوي ښه دا میتابولیزم دا تنظیم کړي. میتابولیزم څنګه کړي؟ د دوی دا چټکتیا تنظیموي چې نه ډېر میتابولیزم وشي او نه کم میتابولیزم وشي. په دې باندې پوهیږم د خیره میتابولیزم باندې. صحیح. ګورئ زموږ ستاسو په بدن کې چې کوم دی شیونه ماتي موږ غټ قب والو هغه دننه کړو، هغه وړوکې شي. څنګه شي؟ وړوکې شي، بیخي وړوکې شي. هغه پریکرزر چې ورته وایي اولیه مواد هغه ته تبدیل شي. بیا هغه څه هغه مثال موږ تاسو زیات بلاشه خوراک وکړو ګلوکوز کنه، مثال زیات خوراک کوم موږ تاسو په وینه کې ګلوکوز زیات دی، ټول حجرات له موړ بیا هم زیات دی. بس دې څه کوم مسلز ته لګي چې زیاتې په وینه کې خو نه پرېږدي کنه. نو ګورئ چې هلته په وینه کې زیاتې بیا انسان چې کوم دی شکرې ناروغي په هغه باندې هغه په هغې باندې اخته کېږي. بیا څه شی وشي؟ هغه حجراتو نه چې مثال اضافه شوی دی دا کم ګلوکوز هغه راوړي او د ګلایکوجن په شکل باندې دا پولیساکراید دی هغه راوړي او په مسل کې ذخیره کړي. بیا چې وخت د دې راشي چې مثال ته وږی کنه سفر دې کړی یا روژه دی کنه ډېر وخت ته خوراک نه میله شوي، بیا د دې مسلز نه د دې عضلاتو نه د دې نه بیا دا ګلایکوجن څه شي؟ بېرته رامات شي، ګلوکوز دې جوړ شي کنه دا خوږه مواد وینه کې تقسیم شي، وینې ته ورکړي او ټولو حجراتو ته یوسي. بیا انسان چې کوي لکه دغه کوي دغه میتابولیزم دی. صحیح ده. لنډه اصطلاح دغه میتابولیزم دی. اوس ما ته وګورئ دا چې کوم دی دا تایرايډ دا داسې ایچ شکل لري. ښه تایرايډ ګلینډ څه دی؟ د ایچ شیپ لري. ایچ شیپ مطلب د ایچ شکل لري. ښه او دوی په خپله څه شی کوي؟ ما ورته ویل چې میتابولیزم څنګه کوي؟ کنټرولوي. دغسې اوس ګورئ که چېرته د ایوډین تاسو به نوم د دې اورېدلی که نو ایوډین که دا ایوډین د انسان په بدن کې څنګه شي؟ کم شي. ایوډین څنګه شو؟ کم شو. موږ ته ونه رسېد دا ایوډین. نو بیا څه شی کېږي؟ بیا داسې کار وشي د دې تایرايډ د غدې دا حجم څنګه شي؟ غټ شي. ګورئ ایوډین څنګه شو؟ کم شو. بیا څه شی وشو؟ دا تایرايډ څه وکړي؟ تایرايډ والیوم مطلب حجم د تایرايډ حجم څنګه شي؟ هغه زیات شي. چې د دې تایرايډ حجم زیات شي مطلب غټ شي کنه دا څنګه شي؟ غټ شي. دوی د دې ایوډین دغه لپاره څه شی وکړي؟ کار وکړي. ایوډین نه کنه کار کوي. څه شی وشي؟ د دې حجم زیات شي. بیا د انسان چې کوم دی په ګویټر تاسو به نوم اورېدلی جاغور. صحیح ده. ګویټر یوه ناروغي ده جاغور دا دغه څه شي دا داسې راوپړسېږي دا ځینې څه راوپړسېږي. او دا چې کوم دی د ایوډین دا تاسو ته په ساړ کې مطلب په مالګه کې میلاویدی شي. صحیح ده. دغسې نورو ډېرو دغو کې هم شته دی. نو دا تایرايډ څه شی کوي؟ ګورئ د حنجرې نه مخکې ده ایچ شکل لري، میتابولیزم کنټرولوي. که چېرته ایوډین کم شي تایرايډ زیات فعالیت کوي، د دې حجم زیات شي او جاغور ناروغۍ باندې خلک اخته شي که نه. دا چېرته میلاویږي؟ دا په ساړ کې مطلب په دې مالګه کې میلاویږي. ښه بل چې کوم دی اوس ډیکریزینګ دی. تایرايډ هورمون څه دی؟ دا په ماشومانو کې څه شی شو؟ دا کم شو. ګورئ د دوی د ذهني او فزیکي وده دا بیا ودرېږي. صحیح ده. که چېرته دا په ماشومانو کې کم شي دغه تایرايډ هورمون چې کوم دی دا په ماشومانو کې کم شي نو بیا څه شی وکړي؟ د دوی د ذهني او فزیکي صحیح ده دا وده لکه کمیږي، د دوی ودرېږي. دغسې
ګنګسیت او د پوستکي وچوالی دا چې کوم دی دا رامنځته کېږي پکې. خو که دا تایرايډ چې کوم دی هورمون دا انکریزمنټ وکړي په بالغو خلکو کې، په غټو انسانانو کې کنه بالغانو کې د دوی لیول اوچت شي د تایرايډ هورمون مطلب ډیر پیدا شي، نو ګوري بیا خوب کې عصبانیت او د دې خوب یو بې نظمي ورته لګېږي، دلته یو بیماري لګېږي، د دا خوب څنګه شي وتښتېږي بې نظمي داسې عصبي شانتي. بل چې کوم دی ګوره د دې تایرايډ ګلینډ د دې نه بله شي هورمونونه دغه کوي. یو د هغې نه چې کوم دی تایراکسین دی. څه شی دی؟ د دې تایرايډ یو خو پخپله تایرايډ هورمون، بل چې کوم دی بل یو هورمون دوی دغه کوي تایراکسین ورته وایي. ښه څه شی؟ تایراکسین. دا تایراکسین څه دی؟ تایراکسین دوی د خوړو څخه د انرژي چې کوم ازاديږي دا کنټرولوي. خوړو څخه خوړه موږ څه د پاره کوو چې موږ ته انرژي راکړي کنه او موږ په ورځني فعالیتونو د خوړو څخه چې کوم انرژي هغه ازاديږي نو دوی دا کنټرولوي، د انرژي ازادېدل کنټرولوي. ګورئ فرض کړئ که دا تایراکسین څه دی؟ دا تایراکسین د دې لیول د انسان په بدن کې اوچت شو، ډېر تایراکسین پکې پیدا شو، نو بیا څه شی کېږي؟ میټابولیزم اوچتېږي. څه شی کېږي؟ بیا میټابولیزم اوچتېږي. تایراکسین ډېر شو میټابولیزم به هم ډېر شي. صحیح ده؟ میټابولیزم یا میټابالیزم څه شی به شي؟ میټابالیزم انکریزمنټ وکړي، اوچت به شي. چې دا کله اوچت شو بیا د انسان ټمپریچر زیاتېږي. ګورئ چې موږ تاسو کله خواړه وخورو او د هغې نه انرژي ازادېږي، موږ تاسو اول دلته خوله کې هضم کوو، معده کې او بیا کنټرول دا چې کېږي په دې باندې انرژي پخپله لګي، پخپله د دې نه انرژي ازادېږي او دا چې کوم دی یو پروسس دی. د دې په واسطه باندې خواړه چې کله انسان وخوري ګوره هغه ګرمېږي، ژمی یو کس رپېږي که نه یخ نه وږی چې کله خوراک وکړي بیا روغ جوړ شي لږ ښه شي راګرم شي. ولې هغلته دننه چې کوم دی پروسس وشو، هغلته چې کوم دی ستا د دننه فکټریانې څه وو هغو کار وکړه او بس چې کله فعالیت وکړه هغوی څنګه شو ګرم شو. نو ګورئ اوس به څه شی وشي چې میټابولیزم وشو بیا به څه شی وشي؟ ټمپریچر به سیوا شي. څنګه شي؟ ټمپریچر څه دی؟ تودوخه د بدن حرارت. تاسو چې کله خواړه وخورئ په ژمي کې بیا تاسو ګورئ یخ هم نه کېږي، چې کله وږي بیا یخ کېږي. صحیح. ها نو دلته څه شی وشي؟ ټمپریچر زیات شي او بیا چې کله ټمپریچر زیات شي بیا انسان ته هایپر هایډروسس کېږي، مطلب هغه نه بیا زیاته خوله وځي. صحیح ده؟ اگر که ژمی صحیح ده څه شی ورته وشي؟ هایپر هایډروسس مطلب په زیات مقدار سره د انسان نه څه شي ځي؟ خوله ځي. نو ګورئ تایراکسین څه شی کوي؟ د خوړو نه د انرژۍ د ازادولو کې څه شی کوي؟ کومک کوي. داسې کومک کوي چې کله تایراکسین زیات مقدار سره دغه شي لکه پیدا شي که نه دلته سیکریټ شي د دې تایرايډ ګلینډ په واسطه بیا میټابولیزم سیوا شي. میټابولیزم صحیح ده. بیا چې دا کله سیوا شي ټمپریچر سیوا کېږي. تاسو چې کله خواړه وخورئ دننه چې دا کله حل کېږي هلته انرژي مصرفېږي، انرژي ازادېږي، د دې نه انرژي جوړېږي. نو چې کله ټمپریچر سیوا شو د انسان د بدن تودوخه زیاته شوه، هایپر هایډروسس ورته کېږي، دی به زیاته خوله کوي. صحیح ده. بل چې کوم دی هغه دی پارا تایرايډ. څه شی؟ یو خو تایرايډ وکړو بل څه شی شو؟ پارا تایرايډ شو. بل ګلینډ چې کوم دی دا یو ګلینډ موږ وایو د انسان په بدن کې چې څومره ګلینډز دي که نه دا به موږ یو نن ډسکس کوو. بل چې کوم دی پارا تایرايډ ګلینډ دی. صحیح ده. پارا تایرايډ ګلینډ ګورئ دا پارا تایرايډ ګلینډ څه دی؟ دا د تایرايډ نه شاته دی. صحیح ده. تایرايډ موږ ویل هنجرۍ مخې لګېده نو دا د تایرايډ نه بیا شاته دی پارا تایرايډ. او دوی داسې څلور وړې شانتې غوټې دي ښه هغې په شانتې شکل لري. دوی څه شی کوي د دې پارا تایرايډ؟ دوی مین کار دا دی چې دوی کلسیم ریګولیټ کړي. کلسیم چې کوم دی هغه موږ له څه شی کړي؟ تنظیم کړي. زموږ ستاسو په بدن کې د کلسیم ریګولیشن وکړي، هغه تنظیم کړي، نه پرېږدي چې ډېر دغه شي صحیح ده افراز شي لکه ډېر شي او نه پرېږدي چې دا په وینه کې یا کم شي. ګورئ دا کلسیم څنګه وي؟ دا چې په وینه کې کته شي که نه په وینه کې د کلسیم اندازه کته شي. دا دی دا کلسیم څه دی؟ دا په وینه کې کم شو. څه شو؟ کم شو. په وینه کې کلسیم کم شو. بیا څه شی وشي؟ دا پارا تایرايډ څه دی؟ دا سیکریشن وکړي. صحیح ده. پارا تایرايډ څه شی وکړي؟ سیکریشن وکړي. دوی افراز وکړي. ما تاسو ته مخکې ویلي که نو چې دا کلسیم ریګولیټ کوي، تنظیموي. دا په وینه کې کم شي نو دا څه دی؟ دا پارا تایرايډ ګلینډ دوی بس کار شروع کړي او دوی سیکریشن وکړي مطلب ترشحات وکړي. صحیح ده. دغسې که دوی چېرته په دې دغه کې په وینه کې سیوا شي که نه دا خو کموالی و که دا کلسیم همدغه کلسیم دی. صحیح ده. دا په وینه کې سیوا شو په زیات مقدار سره شو. صحیح ده. ډېر زیات دغه دې وخوړه خوراک دې وکړه که نه نو ګورئ څه شی کېږي دلته دا ګورئ سیکریشن وشي. پارا تایرايډ په زیات مقدار سره چې کار وکړي ګورئ دلته چې کومو کلسیم ریګولیشن د کوو دلته بیا په وینه کې کلسیم کم شو، پارا تایرايډ ونښته او بس کار له کار ویلې که نه سم زحمت یې لکه شروع کړو ډېر کار یې وکړ. چې کله دا پارا تایرايډ څه وي دا په زیات مقدار سره کار وکړي ځکه هلته په وینه کې چې کوم کلسیم کم و اوس به دې کار کوي د په زیات مقدار سره کار وکړي. هغه خبر راغلی چې وینه کې کلسیم کم دی نو دوی چې کوم دی په زیات مقدار سیکریشن وکړي. بیا څه شی وشي؟ دا کلسیم څه دی؟ کلسیم دا بېرته په بلډ کې چې کوم دی هغه نارمل شي. څنګه شي؟ دوی د دې چې زیات کار وکړي کلسیم دغه راوچت شي، بېرته څنګه شي؟ په وینه کې د کلسیم اندازه راوچته شي. او دوی څه دپاره ضروري دي؟ دوی چې کوم دی نه
غاښونو دپاره او هډوکي د دوی دپاره ډېر زیات ضروري دي. دا موږ تاسو چې کله پیدا شوي یو اول سر کې انسان چې کله پیدا شي ټول کارټلیج وي. دا غوږ ګوره کارټلیج دی، نرم دی که نه، کرپندوکي ورته وایو موږ. نو دا څه شی ټول کارټلیج بیا څه د مور د اپۍ وسکي هغه کله وسکي په هغې کې څه شی کیلشیم هغه کیلشیم راشي او د انسان دا کارټلیج ټول هغه هډوکي ته تبدیل کړي او غاښونه چې کوي هغه هم راکېږي، هغه هم بیا مضبوطوي. نو چې څوک شوده ډېر څکي د هغه به هډوکي څنګه وي قوي او دغسې غاښونه به یې قوي. دا پیراتایرايډ صحیح ده. پیراتایرايډ موږ ویل تایرايډ شاته دی، څلور غوټې دي، کیلشیم ریګولیشن کوي. څنګه کوي؟ که په وینه کې کم شي دا کیلشیم پیراتایرايډ کار له کار وایي کار شروع کړي، زیاته اندازه سره کار شروع کړي، نو هغه پورې کار کوي چې بیرته دا کیلشیم څنګه کړي نارمل اندازې ته رانولي. که دا زیات شي که نه مثال کیلشیم په زیات مقدار وخورو زموږ ستاسو هډوکي او غاښونه به څنګه وي لکه نان بریکیبل وي، په اسانه به نه ماتېږي. بل چې کوم دی تاسو به نوم اورېدلی اډرینل ګلینډ. څه شی؟ اډرینل ګلینډ. صحیح ده، اډرینل ګلینډ. ګورئ اډرینل صحیح ده، دا چې کوم دی پښتورګو پورې مربوطېږي او دا د هر پښتورګي د پاسه یوه غده ده. موږ ویلي دی که نه یورینري سیسټم پښتورګی که نه، د هر پښتورګي دوه دانې پښتورګي دي، دواړو د پاسه یوه دانه ده او دا چې کوم دی یا دوه قسمه دغه لري، یو چې کوم وي هغه قشري برخه یا پوټکي دا چې کوم د پښتورګي صحیح ده، او بل چې کوم وي مرکزي برخه. څه شی؟ مرکزي او دغه. اوس دا اډرینل هارمون چې کوم دی دا خو اډرینل ګلینډ دی، اوس دوی یو هارمون ترشح کوي هغې له ویلی شي اډرینل. صحیح ده. څه شی؟ دا د مرکزي برخې نه کېږي. ښه اوس دا اډرینل هارمون چې کوم دی اډرینل هارمون، اډرینل خو ګلینډ شو غده شوله او دا اډرینل ګلینډ بیا یو هارمون ترشح کوي هغې له اډرینل هارمون وایي. دا اډرینل هارمون څه دا په مرکزي برخې نه ترشح کېږي او دا په درې وختونو کې ډېر دغه کېږي. صحیح ده. دا اډرینل هارمون په درې وختونو کې 3 اف کې ګورئ 3 اف دا مطلب ګورئ اف مطلب فیر فایټ او بل څه شو فلایټ. ګورئ چې کله ته ډېر زیات ویرېږي که نه سپی در باندې راشي سپی درته راشي نو ته څنګه وکړې एकदम در باندې سپی راشي او پام درته کوي که نه ته ویرېږي. دقه په ویرې وخت کې څه شی شي دا د پیر مطلب د ویرې په وخت کې تا نه اډرینالین هارمون چې کوم دی هغه د اډرینل ګلینډ په واسطه باندې څنګه شي سیکریټ شي ترشح شي. یا چې کوم دی فایټ کې جنګ کوي صحیح فوج کې یا مثال همداسې دی چا سره جنګ راغی په دغه ټیم کې اډرینل هارمون چې کوم دی اډرینل دا څه شی کېږي دا د دې په واسطه باندې څنګه کېږي ترشح کېږي. وبخښئ دا اډرینالین دی ښه د اډرینل ګلینډ په واسطه باندې. بل چې کوم دی تاسو وګورئ د فلایټ په وخت کې مثال جنګ دی هغه در باندې زورور شو او ته تښتې نو دغه تښتې په ټیم کې څه دی یا سپی درپسې وي که نو وایي د یېرې منډه نو په هغه ټیم کې څه وي هغه ټیم کې انسان ویرېږي یا څه شی وشي دغه اډرینالین هارمون چې کوم دی اډرینل ګلینډ چې کوم دی هغه د اډرینالین په نامه څه شی وکړي هارمون ترشح کړي او په کومو وختونو کې کېږي 3 اف مطلب د 3 افونو په وخت کې د ویرې په وخت کې د جنګ په وخت کې او دغسې تښتې په وخت کې دا څنګه کېږي اډرینالین ترشح کېږي د کوم ځای نه د پښتورګو د پاسه چې کومې دا غدې دي اډرینل ګلینډ چې ورته موږ ویل د مرکزي برخې نه. بل چې کوم دی موږ ویلي قشري برخه پوستکي برخه چې کوم ده د هغې نه نار اډرینالین څه شی دا خو اډرینالین و که نه صحیح ده. بل چې کوم دی نار اډرینالین دی نار اډرینالین د هارمون دی صحیح ده دا د قشري برخې نه دغه کېږي یا دې ته افینفرین وایي دې ته نار افینفرین وایي صحیح ده. دوه نومونه لري. دا څه شی کوي دوی چې کوم دی په دې بلډ کې په دې وینه کې دوی د ګلوکوز سطحه مطلب د ګلوکوز لیول کنټرولوي چې نه د ګلوکوز ډیر شي چې سړی په شکر اخته شي او نه کم شي چې بیا د کې لکه ګلوکوز نه چې هغې نه انرژي سړی واخلي او بیا غړن پړن دي که نه. ښه نو دوی څه شی کوي دوی د ګلوکوز لیول دغه کوي دغسې د ویرې په وخت کې چې کوم دی فیر د ویرې په وخت کې ګلوکوز زیات مقدار سره څنګه شي هغه هلته وي او د هغې نه چې کوم دی لکه هلته ماتېږي او د هغې نه چې کوم دی د باډي لپاره انرژي چې کوم دی هغه زیات مقدار سره څنګه کېږي انرژي ته جوړېږي او ته چې کوم دی بیا ستا پاور زیاتېږي صحیح ده چې تا باندې کله ویره راشي ګلوکوز څه هغه راشي مات شي هغې نه انرژي جوړه شي چې انرژي جوړه شي بس تا له چې کوم دی الله پاور درکړي لکه جنګ وخت کې چې کوم وي که نه سړی بیا چې تا له یو څوک درکړي او ته ورته بس دغه شي که نه ته ورته نور هم غوسه شي دغه ټایم کې چې کوم وي دا ګلوکوز مات شي انرژي جوړه شي انرژي ته جوړه شي بس تا له چې کوم دی پاور درکړي که نه چې تا کې انرژي خو هغه له به څوک ورکړي چې انرژي درکې نه وي ونه کېږي که نه دقسې. یا مثال قرضدار دی هغه تا له راغلی دی مثال کور ته درپسې راغلی دی او بس هغه درپسې سپی راخوشې کړه یا تا ورپسې سپی خوشې کړه که نه قرضدار یې پسې دلته په هغه باندې ویره راشي څه شی راشي ویره پرې راشي چې کله پرې ویره راشي نو د هغه په بدن کې څومره ګلوکوز وي هغه تجزیه شي مات شي د هغې نه انرژي ریلیز شي مطلب انرژي ترې پیدا شي هغه ترې جوړه شي چې ترې جوړه شي بیا به انسان کې طاقت پیدا شي چې وګورې سپی دی او منډه کړي صحیح ده که نه. ښه بل چې کوم دی دوی ګوره څه دی ښه دوی بریتنګ رایټ چې کوم دی صحیح ده
او دغسې د هارت ریټ چې کوم دی دوی هم کنټرولوي ښه نار اډرینالین څه دی بریتنګ ریټ د تنفس اندازه چې کوم ده او بل دی هارت ریټ صحیح ده د زړه د ضربان اندازه دا هم کنټرولوي خیال به هم کړی که نه چې کله در باندې یو ځناور راشي بیا ستاسو د زړه ضربان څنګه شي سیوا شي تنفس مقدار هم څنګه شي سیوا شي چې تاسو منډه واوئ بس تنفس هم څنګه شي زر زر ساه اخلئ ولې دقلته چې کوم دی دا نار اډرینالین څنګه شي دا افراز شي د اډرینال ګلینډ نه یا مثال تاسو امتحان ورکوئ صحیح ده امتحان ورکوئ دا زړه څنګه کېږي زړه ضربان هم تېز شي هارت ریټ چې کوم ورته وایي دا سیوا کېږي ولې دلته چې کوم دی په دې وخت کې دغه نار اډرینالین دا د اډرینال ګلینډ څخه څنګه کېږي افرازي کېږي بل چې کوم دی هغه دی سیکشوال ګلینډز څه شی سیکشوال ګلینډز جنسي دغه دي غدوات صحیح ده دا څنګه دي دا جنسي غدوات دي تاسو دلته وګورئ په دې به مو ستر بحث وکړو ګورئ دا جنسي غدوات چې کوم دي سیکشوال ګلینډز دا عموما په دې ریپروډکټیو سیستم پورې مربوط دي ښه سیکشوال ګلینډز دا څه شی کوي ګورئ چې کله دا انسان دا کله وخت ورسیږي کنه گروث وکړي او مثال هغه اډلټ شي بالغ شي نو په دې کې انسان کې چې کومي ګامیټس پیدا شي څه شي ګامیټس پیژنئ ګامیټس چې کوم دی د نارینه او ښځینه د جنسي حجرات څه دي ته ګامیټس وایي مطلب ګامیټونه دې ته څه وایي نارینه او ښځینه جنسي حجرات دې ته ګامیټونه وایي هغه چې کوم دی په میل کې هغه دی سپم صحیح ده یا سپرم او په فیمیل کې هغه دی اوم مطلب انډه هغه یا تخمه ورته وایي دا ګامیټونه څنګه شي د انسان په بلوغیت سره په هغه کې د هغې د تولید سلسله شروع شي چې هغه کله شروع شي بیا په انسان کې چې کوم دی هارمونونه هم شروع شي ځکه چې انسان کله بالغ شي کنه هغه باندې قسم هارمونونه چې کوم دي هغه تاثیر کوي مثلا دا جی ایچ ګراوت هارمون چې موږ مخکې ویل دا چې کوم دی انسان وړوکی کله بالغ شي په دې کې دا چې کوم دی زیات رول لري دا په زیات مقدار سره دغه شي انسان एकदम څنګه شي غټ شي ماشوم یو شانتي بالغ شي بیا هغه غټ شي دغسې د هغه په اواز کې فرق راځي مختلف دغه چې کومي هغه د دې په وجه کېدی شي نو په دې کې څه شی وشي هارمونونه فعال شي فیمیل کې چې کوم دی فیمیل کې په دې فیمیل کې صحیح ده فیمیل کې په دې نارینهو کې ښځینهو کې په ښځینهو کې دوی کې څه دی د ایسټروجن او دغسې پروجسترون دغه دوه هارمونونه دي پروجسترون دا دوه هارمونونه څنګه شي په دوی کې لکه فعال شي هغه د دوی د بلوغیت سره سم فعال شي او بیا په میل کې چې کوم دی هغه ټسټوسټیرون دی څه شی دی په میل کې څه شی دی میل کې په نارینهو کې نارینه چې کله بالغ شي هغه کې بیا دا ټسټوسټیرون غټ فعالیت کوي ټسټوسټیرون موږ چې سکول کې ټسټوسټیرون به ورته ویل صحیح ده ټسټوسټیرون دا ټسټوسټیرون څه دی دا چې کوم دی دا د نارینه کریکټرز نارینه خصوصیات چې کوم دي هغه کنټرولوي مثال چې کله انسان بالغ شي وړوکی एकदम بالغ شي کنه هغه په اواز کې فرق راشي هغه اواز ډټ شي مشخصو ځایونو کې چې کوم دی هغه د ویښتان راوشي او انسان چې کوم دی نارمل اندازې څنګه غټ شوی د دې سره ځکه په دې کې چې کوم دی هارمونونو فعالیت شروع کړ اوس راځو موږ دا وایو دا ایسټروجن چې کوم ده فیمیل هارمون چې کوم دا ایسټروجن څه شي کوي په ښځینهو کې ښځې ته د ښځې صفات ورکوي او هغه بالغوي صحیح ده ښځې صفات څنګه لکه مثال هغه منسترول سایکل باندې راځي هیڅ چې کوم ورته ویلی شي دغسې ویښتان راختل چې کومي هغه مختلف قسمه خصوصیات دي نو هغه چې کومي ښځینهو ته د ښځینهو خصوصیات ورکړي هغوی بالغ شي د دې ایسټروجن په واسطه بل چې کوم دی دا پروجسترون دی څه شی دویم نمبر تاسو وګورئ پروجسترون هغه چې کوم دی دوی رحم تیاری د بچي دپاره پروجسترون څه دوی د رحم دا به د خیره موږ ووایو دا ماشوم چې کله د مور په خېټه کې هغه رحم کې ښه په ریپروډکټیو سیستم کې دی پسې دی هغه به د خیر ووایو نو څه شی دا رحم چې کومي هغه یوټرس ورته وایي هغه څنګه کې هغه تیار کړي او د هغوی لپاره خاص ټمپریچر هغه تنظیموي خاص تودوخه ورته تنظیموي د مور ګېډې کې چې کوم ماشوم دقسې بل چې کوم دی تاسو وګورئ دغه پروجسترون صحیح همدغه پروجسترون څه دی دا که چېرته کمه اندازه سره مثال افراز شي کمه اندازه سره ښځینهو کې افراز شي بیا د ښځې دا خواص چې کومي هغه کم شي صحیح ده ولې نارینهو په شان دي تاسو به بعضې ښځې لیدلي هغوی اواز چې ته وګورئ کټ پټ د نارینهو په شان دي صحیح ده ولې هغوی کې چې کوم دی دا پروجسترون کمه اندازه افراز شوی کمه اندازه تولید شوی ده سیکرټ شوی صحیح ده دقسې بل چې کوم دی د هغوی ګیره راځي که خیال هم کړی دا ښځې که نه چې پروجسترون پکې کمه اندازه دغه شوي یا بریک راغلي دا زاړه چې شي که نه نو هغوی کې دا پروجسترون له ګورئ P4 وایي ښه شارټکټ د دې دپاره P4 دا پروجسترون څه دی دا چې په کومه اندازه دغه شي نو په ښځو کې بیا څه شی وشي د ښځې خواص څه هغه پکې کم وي خو د نارینه خواص پکې بیا زیات بل چې کوم دی دا بل هارمون تاسو وګورئ ټسټوسټیرون دا کوم ځای کې دی دا په میل کې دی ښه دا چې کوم دی په نارینهو کې دی دا څنګه کېږي دا چې کوم دی دا نارینه بالغوي خپل وخت رسوي دقسې که دا ټسټوسټیرون څه دا څه دی دا نارینه ته د نارینه خواص ورکوي اواز یې ډډېږي او دغسې انسان غټېږي او دغه د لاس هم پکې شته ښه
دغسې که دا چېرته په کمه اندازه سره څنګه شي لکه افراز شي بیا څه کېږي بیا د دې نارینه خواص چې هغه د ښځو په شان دي صحیح ده اواز یې نری دغسې دا بریسټ چې کوم دي که نه دا چې کوم دي دا بیا غټېږي که نه او وده کوي دغسې ګورې جنسي غدې چې کومې دا چې ما تاسو ته ویلي سیکشوال ګلینډز او دغه هارمونونه شو دا درې استروجن او پروجسترون او ټسټوسټیرون دوی غیر فعالي څنګه شي غیر فعالي چې کله انسان لکه بالغ شي وخت ته ورسېږي اډلټ شي بیا ټسټس او اوواریز د ټسټس پیژنئ د انډي او اوواریز چې کوم دی هغه تخمې ورته ویلی شي دا به په ریپروډکټیو سیستم کې انشاءالله ووایو ښه دوی چې هغوی سټارټ واخلي د انسان برې توګیر او دغه مختلفو ځایونو کې خان او دغه تناسلي غړو غټېدل دا هر څه په دیو کې راشي دا بریز چې کوم دي که نه دا یې لکه غټ شي دیو باندې چې کوم دی بیا منسټرویشن پیریډ صحیح ده یا حیض دوران چې کوم دی هغه راشي یا میاشتنۍ بیماري ها دا چې کوم دی موږ په دې باره کې اوس بحث وکړو بورډ ډک دی زه به دا صفا کړم تاسو دې نه یو تصویر واخلئ صحیح ده تاسو اوس لکه هارمون زموږ پېژنده چې د انډوکراین سیستم چې کوم دی هغه یې لکه پراډکټ دی او تولید دی اوس د دې هارمون سټرکچر موږ وایو چې د هارمون د څه شي نه جوړ دی کیمیکل سټرکچر یې وایو صحیح ده دا چې کوم دی هارمون چې کوم دی هغه دوه قسمه سټرکچر لري یو چې کوم دی سټیرویډي هارمونونه دي صحیح ده سټیرویډ یو چې کوم دي سټیرویډي هارمونونه دي صحیح ده د دوی چې کوم دی سټیرویډ ګورئ هغه شي ته وایي چې د هغوی اوریجن مطلب منشا هغه څه شي هغه کولیسټرول صحیح ده او دوی چې کوم دي واټر سالوبل نه دي څنګه دي واټر سالوبل نه دي په اوبو کې نشي حل کېدی لکه ټسټوسټرون او استروجن صحیح ده دوی وړین مواد دي سټیرویډ څه مطلب چې د دوی منشا څه شي کولیسټرول منشا څه شوله کولیسټرول منشا څه شو کولیسټرول چې وایي وړین مواد صحیح ده چې وړین مواد نو چې دا وړین مواد دي دا به بیا واټر سالوبل نه وي اوبو کې به نه حل کېږي صحیح ده واټر سالوبل نه دي مثال څه شي مثال چې کوم دی موږ ورکړه ټسټوسټرون او استروجن صحیح ده ټسټوسټیرون او بل څه استروجن دا دوه هارمونونه څه دي سټیرویډي هارمونونه دي بل چې کوم دی هغه امایني دي صحیح ده اماین صحیح ده امینی یا امایني ګورئ تاسو به کیمیا کې دا ویلي د دوی منشا څه شي اماین همدغه امینونه چې ورته موږ وایو که نه دا منشا او دوی څه دي دوی غوړ نه دي صحیح ده دوی چې کوم دي دوی بیا واټر سالوبل دي څنګه دي په اوبو کې حل کېدی شي دا امینونه څنګه دي په اوبو کې حل کېدی شي واټر سالوبل دوی په اوبو کې حل کېدی شي او د دوی مثالونه څه دي هغه تایراکسین چې موږ مخکې ویلي او اډرینالین موږ ویلي دا د پښتورګو څه شی یو دانه تایراکسین او د تایراید غدې او بل څه شی اډرینالین دا هارمونونه څه شي دي امایني دي دوی اوریجن امایني واټر سالوبل نه دي بل چې کوم دی ګورئ پانکریاټک ګلینډ دی پانکراس چې کوم دی ګورئ دوی چې کوم دی پانکریاټک دا به زه ولیکم پانکریاټک ګلینډ صحیح ده یا پانکراس ګورئ دوی چې کوم دی داسې ګلابي رنګ او غده شانتې ده ګلابي شانتې دغه لري او دوی د معدې نه لاندې دا تش دی چې کوم دی دوی کې او دا په خپله بیا دوه قسمه انساج لکه لري یو هغه انساج دي چې هغوی انزایمي هاضمي انزایم ترشح کوي دوه قسمه انساج پکې دي یو هغه انساج چې هغوی د هضم لپاره انزایمونه لغوه کوي هغه چې کوم دي د ډایجسشن لپاره صحیح ده د هضم لپاره څه شی کوي هارمونونه ترشح کوي یو څه شو هغه انساج چې هغوی د ډایجسشن مطلب د هضم لپاره څه کوي انزایمونه ترشح کوي او دویم چې کوم دی هغه انساج دي چې هغوی انسولین او ګلوکاګون ترشح کوي ګورئ دا دوه دانې هارمونونه دي انسولین بل چې کوم دی ګلوکاګون دا چې کوم دی دوی د ګلوکوز ریګولیشن کوي د ګلوکوز سطحه تنظیموي صحیح ده اوس راځو موږ د دې په فول پروسس باندې موږ بحث کوو ګورئ کله چې تاسو خوراک وکړئ صحیح ده ډېر خوراک وکړئ لږ نه ښه ډېر خوراک وکړئ نو هغه چې کله حل شي ډایجسشن وشي بیا څه دا راشي وینې ته دې کې ګلوکوز څه شی خواږه مواد صحیح ده په ساده اصطلاح صحیح ده دا ګلوکوز دی دا ګلوکوز د هغه ماتېږي هغې نه انرژي جوړېږي دا مات شي انرژي دې جوړه شي ټول سیلونو له په سیل کې مایتوکندریا کې دا کار کېږي ښه بیا څه ټول سیلونو له څه شی وشي ګلوکوز وشي صحیح ده ټولو له ورسېږي نور دا ګلوکوز نور هم په وینه کې نو ځکه تا خو هلته ډېره خوړلې ده نو څه شي ګلوکوز نور هم په ډېره کې صحیح ده نور هم په دې وینه کې ګلوکوز څه دی ګلوکوز دا مقدار سیوا شي چېرته په بلډ کې څه دی دا ګلوکوز څنګه شي ډېر شي حجراتو ته هم لاړه هغوی ته ځان ته انرژي جوړه کړه د چې کوم تا ډېر خوراک کړی نو اوس هم په بلډ کې شته دی او ښه ډېر دی نو بیا څه شی وشي بیا دا بدن راشي دا
انسولین چې کوم دی صحیح ده دوی را دغه کی یو ځای کی او ګلایکوجن له بدل کی او هغه راوړي ګلایکوجن چې کوم دی پولیسیکراید دی ښه ګلایکوجن څه شی دی پولیسیکراید دی دا به زه ولیکم ګلایکوجن دا پولیسیکراید دی ګلوکوز مونوسکراید دی په سکرایډونو کاربوهایډریټونو یعنی قندونو په دې به بیا بحث کوو نو ګورئ ګلوکوز مقدار زیات ټول حجرات ته ورسېد بیا هم زیات دی انسولین راشي انسولین دغه دا خمار دا راشي دا د ګلوکوز راوالي او ګلایکوجن ته بدل کی او دا ګلایکوجن راوالي مسلز ته چا ته مسلو ته صحیح ده هپاټو ته صحیح ده عضلاتو ته راوړي دغه شی مایند لیم وي صحیح ده هغې ته وروړي او هغه ته سټور کړي څنګه کې سټوري کړي اوس ته روان یو سفر کې څه شي کې سفر کې اوږد سفر دی یا فرض که تا باندې روژه راغله روژې میاشت ټوله ورځ ته خوراک نه کړي نو بیا څه شی وشي نو بیا ځي تا خو هېڅ هم نه وي خوړلي هېڅ هم نه وي هضم شوي که نو هغلته په وینه کې هر څه کم ګلوکوز څنګه شي ګلوکوز نو بیا دا ګلوکوز دی تا روژه نیولې ده یا سفر باندې روان دی دا په بلډ کې څنګه شي بلډ کې کم شي چې دا کله کم شي هغلته خبر ورشي پانکراس غدې ته هغه لکه دغه وشي سیګنل دی وشي پانکراس بیا څه وکړي دا ګلوکاګون راخوشي دا هارمون راخوشي دا ګلوکاګون راشي ډایرکټ مسلز عضلاتو ته راشي دلته چې کله راشي او دا ګلایکوجن څه دی دا پولیسیکراید وکړو دا رامات کړي قطره قطره کړي ګلوکوز دی بدل کړي ګلوکوز دی بدل کړي وینې له ورکړي وینه څه ټول حجرات ته ورکړي او دا قحطي چې کومې په وینه کې دا ختمه کړي اوس فرض کړئ دا ګلوکوز دومره زیات شو چې حجراتو له ورسېده مسلز کې جمع شو بیا هم زیات دی په وینه کې بیا هم پروت دی دله بیا ډیابیټس میلایټس کېږي شکرې په ناروغۍ باندې اخته کېږي په دې شکرې ناروغۍ باندې به بیا د خیر تفصیلي بحث کوو څنګه رامنځته کېږي ښه فل ډیټیل سره وایو اوس خو موږ جست ویلې چې انسولین دغه چې کومي ګلوکوز ډېر زیات دي په بدن کې نو انسولین ورته نه میلاویږي یا مثال دا انسولین چې کله میلاو نشي دا ګلوکوز حجراتو ته نشي وړلی که نو هغلته نشي ماتولی چې انرژي دغه شي نو ګلوکوز څنګه شي هغه نشي تنظیمولی انسولین نه وي که نو بیا څه شی وشي انسان په شکرې په ناروغۍ اخته شي دغسې بل چې کوم دی ګاسټریک او انټسټینل مطلب د معدې چې کوم دي او د کولمو د دې غدوات په دې کې چې کوم دی د ګاسټریک دی ګاسټرین په نامه ګاسټریک مطلب معده صحیح ده ګاسټریک څه مطلب معده په دې کې د ګاسټرین په نامه یو هارمون دی ګاسټرین دا چې کوم دی د ګاسټریک د ګاسټرین په نامه یو هارمون دی هغه د مالګې تیزابو د ترشح لامل کېږي هغه HCl چې کوم موږ ویلی دغسې غذا چې کوم هغه کولمو ته لاړه شي بیا هغلته یو بل یو هارمون دی په کولمو کې صحیح ده انټسټینل ګلینډ چې کوم دی هغه دی ګلینډ نه انټسټینل هارمون بل چې کوم دی هغه سیکریټین دی سیکریټین دا څه شی کوي غذا لکه تر ډایجسشن د دوی کوي دغسې دا سیکریټین چې د پانکراس د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره څنګه کوي هغه هڅوي سیکریټین دا د کولمو په واسطه باندې څنګه شي ترشح شي چې دا کله ترشح شي د پانکراس څه دا هاضمه شیره چې کوم دی ګاسټریک جوس موږ هغې باندې بحث کړی د هغې د ترشح لپاره هغه پانکراس واچوي چې راځئ دا دغه ترشح کړه ګاسټریک جوس چې دا غذا څنګه شي ماته شي هضم شي ښه دا چې کوم اوس موږ انډوکراین ګلینډ او په دې کې موږ په ګلینډز باندې غدواتو باندې بحث وکړو انشاءالله په بل لیکچر کې به موږ په ریپروډکټیو سیستم باندې بحث کوو مطلب تناسلي سیستم چې کوم دی تکاثري سیستم په دې به بحث کوو نو په الله تعالی سپارم سی یو سون انشاءالله ان نیکسټ لیکچر